دونه ماشومانان مې نشته چې زما له وزې ډالۍ راله وچلي او دغه نه راباندې سخته ده چې د سختې نتیجې له راغلې یم. قمر خیري بنسټ کومک کړی دی. الله دې له په آخرت کې په کار کړي او الله دې د دې په ضیاء په جنت فردوس کې نصیب وکړي. الله پاک پروردګار دې دا صدقې د قبول او منظوري کړي. الله دې د منې پام وکړي. الله په سر مال منې پام وکړي. کور کې ګورې څوک د ګټې نشته دی. د کونډه یې واړه واړه به انتبانان راته را په غاړه دی. الله هم شته دی. واړه واړه بچي را په غاړه دی. اختر د جامې غواړي پرڅه غواړي. الله دا صدقه چې هر چا کړي الله دنیا هم ښایسته کړي او آخرت هم ښایسته کړي. زه خپله مایي به یم بس خاوند نه لرم پلار کورنۍ نه لرم بس د الله په اسره یم د کور سرپرسته یم او یتیمانان 5 ماشومان را په غاړه دي بس ټرالۍ ته وتلی دی او په ټرالۍ کې کله 40 روپیو کې کله 50 کې 2 ورځې 3 ورځې روژې داسې روژې په ما رالې چې زما د بچو هېڅ درک نه و. همدغه ورونه دغه احساس وکړو او ډېر دغه وکړو